آقای نجیب ننگیال، آگاه امور امنیتی از واشنگتن را با خود داریم. آقای ننگیال، وضعیت در پاکستان به کدام سون روان است؟ آیا فکر میکنین TTP عملا به مسیر میره که طالبان افغانستان با حکومت پیشین میرفتن؟ سلام تاسو ته د خبرونې لیدونکو ته. نه خیر، زه فکر کوم پاکستان یو ور بیا لوبه کوي، یو ور بیا په سیمه کې د ترهګرۍ په نامه، د ترهګرۍ سره د جګړې په نامه باندې د غرب توجه غواړي چې پاکستان ته واړوي، او د تیر په څیر باندې بیا د پښتنو سیمه یا د پښتون بیلډ چې کوم په دغه ځای کې واقع دی هغه قرباني ګرځوي د خپلو سیاسي اهدافو د لاسته راوړلو لپاره. پاکستان دغه کارونه پخوا هم کړي دي او پخوا 3-4 وارې په دغه ډرامو کې کامیاب شوي دي او دوی له غرب څخه کافي امتیاز اخیستی د ترهګرۍ سره د مبارزې په نامه باندې، او همدغسې په سیمه کې اوبه خړې کا مایان ونیسه. زه فکر کوم دا ور بیا هماغسې یو څه پلان شوي دي او داسې ښکاري چې پاکستان په عمیق ډول باندې د یو نوي لوبې د یو نوي نقشې په کاږلو باندې بوخت دی. بله آقای ننگیال، همونطور که گفته میشه مهاجمین درخواست عبور امن به افغانستان داشتن. فکر میکنین پاکستان به این درخواست تمکین خواهد کرد یا خیر؟ فکر کوم دا لوبه د همدغسې انجینیر شوې ده. دوی غواړي د پخوا هم د پاکستانی طالبانو مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت ادارې ته راجع کوو چې ګویا په افغانستان کې د ملي امنیت اداره د TTP تر شا ولاړه ده، خو تاسې ګورئ چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شوی، ملي امنیت په نوم باندې کومه اداره نور په افغانستان کې نشته. په افغانستان کې خپله د پاکستان رژیم راغلی دی، داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د پاکستان تر کامل ولکې لاندې دی، خو بیا هم TTP بریدونه کوي، TTP موجودیت لري. معلومیږي دا چې دا پاکستاني لوبه وه. TTP په خپل ذات کې د پاکستان د پوځ یو داسې ډرامه ده چې غواړي په امتیاز واخلي، غواړي د پښتنو هغه سیمه وزیرستان دی، که هغه شمالي وزیرستان دی، که جنوبي وزیرستان دی، او که هغه په بلوچستان کې ځینې سیمې دي، دا نه امن کې او د دغه ناامنۍ په بدل کې به قرباني یوازې پښتانه وي او ګټه به اسلام آباد او پنجاب ترلاسه کوي. زه فکر کوم دغسې یو څه دوی تر لاس لاندې نیولي دي او په دې لارې نه غواړي بیا د متحده ایالاتو او د غرب د نورې دنیا توجه پاکستان ته واړوي او پاکستان کې وضعیت وخیم وښیي. حال دا چې داسې څه نه دي، بلکې لوبه د پاکستان په کنټرول کې ده. آقای ننگیال، پس درگیری های مرزی را چی میگن؟ در صورت که میگن همین بازی است که میان TTP و دولت خود پاکستان جریان داره. د ټیټي کچې جنګیالیو ترمنځ اخوډب چې دی دا په دغه دروازو باندې دا له پخوا په څیر معمول خبره ده، ځکه په زرګونو خلک د تورخم او سپین بولدک په لاره باندې هره ورځ ځي او راځي. دا د پالیسي نه ده، د طالبانو د دولت پالیسي نه ده. د طالبان چې په کابل کې ناست دي، د دوی پالیسي د پاکستان سره ټکر نه دی، بلکې د پاکستان اطاعت دی، د پاکستان موخو ته هغه قایلېدل دي، د پاکستان اهداف چې دي هغو ته احترام دی. تر څو پورې چې په کابل کې د پاکستان ضد رژیم نه وي راغلی، دا د منلو خبره نه ده چې په پوله باندې د ټیټ رتبه جنګیالیو ترمنځ اخوډب رامنځته شي او موږ فکر وکړو چې په کابل کې د طالبانو د رژیم پالیسي هم تغییر کړی دی، بلکې په کابل کې حاکم رژیم په خپل ذات کې یو پاکستانی رژیم دی چې کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. بله آقای ننگیال، حالا پرسش دیگه هم که مطرح میشه ای است که اگر همونطور که شما اشاره کردین اگر طالبان دست نشانده پاکستان هستند، چرا بارها به تقاضای دادن رهبران TTP به پاکستان دوباره از سوی طالبان افغانستان موافقت نمیشه به باورتان؟ ګورئ د TTP د مشرانو په افغانستان کې موجودیت خو اول کره نه دی، دا معلومه نه ده د افغانستان کې د دوی موجودیت د جمهوري نظام په وخت کې تاسې ولیدل پاکستان د خپلو ټولو دعوو سره دا شواهد وړاندې نه کړی څو چې په افغانستان کې د TTP مشران وجود ولري. فعلي هم د دې کره شواهد نشته چې د TTP مشران په افغانستان کې موجود اوسېږي، بلکې دا د پاکستان یوه دعوه ده. هغه خلک کله چې ټول په افغانستان ټول حکومت د افغانستان د حکومت ټولې کابینې مشران د هغو کورنۍ پاکستان ته د معمول مطابق تګ راتګ لري، کورنۍ هلته ده، ټول حکومت د پاکستان په ولکه کې وي، هغلته څنګه امکان لري چې هلته د پاکستان ضد عناصر یا د پاکستان ضد خلک دی هغه په افغانستان کې موجود اوسېږي او بیا د څوک دا جرأت وکړی شي بیا د پاکستان ته هغه
تسلیم نکړای شي. بنا د دغه دلایلو په اساس باندې موږ وایو د پاکستان سازماندهي شوې لوبه ده چې غواړي په سیمه کې بیا وبخړي کې او د سیمې کې دغه لوی ګډوډي قرباني به دا واري د وزیرستان او شمالي وزیرستان پښتانه اوسېږي او پاکستان به خپل اهدافو ته لدې لارې نه بیا رسیږي. بسیار زیاد تشکر آقای نجیب ننگیال، آگاه امور امنیتی از همراهیتان با ما.